سلامونه ګسلایټ نن په دې ویډیو کې تاسو ته د ګسلایټ په باره کې خبرې کوم. د مانیپولیشن د تکنیکونو په سلسله کې دا لومړنی تکنیک ده چې په دې ویډیو کې تاسو ته واضح کوم. لومړی ګورو چې د دغې ټکي تاریخ له کوم ځای نه راغلی، بیا به یې په تکنیکونو وغږیږو چې څه ډول دي او څرنګه ترې کار اخیستل کیږي، کوم کسان ترې کار اخلي او په آخر کې به ووایو چې څرنګه ورسره مقابله وکړو او څرنګه پرې بریالي شو. لومړی ګورو چې د ګسلایټ دغه ټکی له کوم ځای نه راغلی ده. په کال 1938 کې د ګسلایټ په نوم یو د تیاتر ډرامه ولیکل شوه. بیا په کال 1943 کې په هماغه حساب یو فلم د ګسلایټ په نوم جوړ شو. په دې فلم کې یوه ښځه او یو خاوند یې په یو کور کې اوسیږي. دا میرمن په خپل خاوند ډېر زیات اعتبار لري او پرې منحصره ده، خو خاوند یې غواړي چې په یو سلسله اروایي تکنیکونو خپل میرمن دې ته مجبوره کړي چې خپل په حافظه شک وکړي او یو داسې حالت ته ورسیږي چې د تصمیم نیولو قدرت ونه لري، او دا کار د دې دپاره کوي چې میرمن ته یې په میراث کې ډېره ګاڼه او پانګه ورسېدلې ده کوم چې خاوند یې ترلاسه کول غواړي، خو په زور یې نشي اخیستلی. د دې په کور کې د ګیس څراغونه وي چې دا سړی په پټه د هغه څراغونو رڼا کموي، خو کله یې چې میرمن ترې پوښتنه کوي چې رڼا تا کمه کړې، خاوند یې انکار کوي او وایي چې رڼا خو سمه ده خو ته نه پرې پوهېږې، او دا کار د اوږدې مودې دپاره کوي چې هر کله یې میرمن ترې پوښتنه وکړي د دې ځواب همدا وي چې رڼا سمه ده، ستا اعصاب کار نه کوي، ته نه پوهېږې. د دې ښځې سره په کور کې بل هېڅوک هم نه و او په خاوند یې اعتبار هم ډېر و چې ورته دروغ نه وایي، او خبره تر دې ځایه رسیږي چې دا په خپل ځان شک کوي او رواني ستونزې ورته پیدا کیږي. نو دا اصطلاح د هماغه ځای نه پیدا شوې چې بیا وروسته سایکولوژي ته ننوته او د ډارک سایکولوژي یا توره ارواپوهنه هم منځته راغله، او د تېرو 15 کالونو نه دا په انګلیسي ادبیاتو کې هم ډېره کارول کیږي. اوس یې ورځ تر بلې معنا پراخیږي او په یو اړین یا مهم او لوی بحث باندې بدل شوی دی. زموږ په ژبه کې د دې دپاره کوم خاص ټکی نشته، نو ځکه یې په همدا ګسلایټ نوم باندې یادوو. اوس ګسلایټ تعریفوو چې څه ده. ګسلایټ یو رنګه عاطفي ناوړه ګټه اخیستنه یا سوء استفاده ده چې د بل کس پوهه، باور او عقیده تر پوښتنې لاندې راولي. Psychological manipulation to make someone question their perception of reality. اوس باید پوه شو چې دغه ګسلایټ څه شی نه ده. ګسلایټ برین واش نه ده. په برین واش کې د یو کس عقیده او باور بدلیږي چې د دې دپاره ایډیالوژیک سیستمونه کار کوي. هغوی وایي چې حقیقت یوازې او یوازې همدا ده چې موږ یې وایو او پېژنو یې. د دې دپاره ښوونیز سیستم، اخبار او رسنۍ کار کوي، خو په ګسلایټ کې تاسو ته دا نه ویل کیږي چې ته باید په دې باور ولرې. په ګسلایټ کې څه کوي؟ ګسلایټ کوونکی راځي ستاسو باورونه تر پوښتنې لاندې راولي، حتی تاسو ته اجازه هم نه درکوي چې خپل اعتبار او باور په بل څه شي بدل کړئ. ګسلایټ کوونکی یوازې تاسې تحقیر کوي. کله کله ګسلایټ کیدونکی تر نالیدلو یا بې توجهۍ لاندې هم راځي. نه لیدل کیدل په خپله ګسلایټ نه ده، خو که دغه نه لیدل کیدل یا بې توجهي اوږدمهاله شي نو بیا په ګسلایټ کې راځي. اوس ګورو چې ګسلایټ څرنګه کار کوي. مثلا تاسو په یوه اړیکه کې یاست چې کیدای شي د کورنۍ، ملګرتوب یا کاري اړیکه وي. ستاسو مقابل لوری چې ګسلایټ کوونکی ده د حقیقتونو نه انکار کوي. مثلا تاسو ورته وایئ چې تا دغه خبره کړې، هغه وایي چې ما خو داسې نه دي ویلي. ستاسو احساسات بې اهمیته کوي. یا ورته وایئ چې ستاسو دغه کار ما ځوروي، وایي ته ډېر حساسه یې، هېڅ په هېڅه خفه کیږې، او دا کار تل کوي چې تاسو قانع کړي چې ستاسو فکر او باور صحیح نه ده. دا کار د وخت په تېرېدو د دې سبب کیږي چې تاسو په خپل ځان شک وکړئ او په کراره دا فکر وکړئ چې زه نشم کولی هره موضوع باندې ښه پوه شم او په خپل حافظې او فکرونو او احساساتو باندې باور نشي کولی. اوس دا کار ولې خطرناکه ده؟ ګورئ، ګسلایټ په کراره د دې سبب کیږي چې تاسو په خپل وړتیا د حقیقت د پوهېدلو دپاره شک وکړئ، چې دا کار په تاسو کې په ځان باوري او
اعتماد په نفس له منځه وړي او د اضطراب او حتی خفګان سبب هم ګرځي او بالاخره ممکن داسې ځای ته ورسیږئ چې نور نشئ کولی په خپل احساس او پوه باندې باور وکړئ او په مکمله توګه په مقابل لوري باندې تړل کیږي یا وابسته کیږي چې په انګلیسي کې ورته ډیپینډنټ وایي. اوس نور وړاندې څه کیږي چې تاسو د دې خبرې ته شرایط برابروئ چې دغه کسان چې خپله شخصیتي ستونزې یا پرسنالټي ډیس آرډر لري او ډیر خطرناکه هم دي ستاسو په ژوند باندې مکمل کنټرول ولري. اوس د دې دپاره ډیره مهمه ده چې دغه تکنیکونه چې دلته ویل کیږي زده کړئ او په آخر کې د دې سره د مقابلې طریقې هم زده کړئ او هم په دې باندې په عملي توګه کار وکړئ او په خپل ژوند کې یې پلي کړئ. لومړنی تکنیک چې ګسلایټ کوونکی ترې کار اخلي له حقیقت نه انکار کول دي. یعنې څه؟ یعنې دا چې تاسو له دوی نه یو څه اورېدلي، تاسو راځئ دوی ته وایئ چې تا دا خبره کړې، دوی په مکمله توګه انکار کوي. اوس تاسو په خپله حافظه شک کوئ او دا کار یو ځل دوه ځله هم نه کوي، په دایمي توګه دا کار کوي. په یو ځل یا دوه ځل شاید موږ ټول دا کار وکړو ځکه چې د انسان له حافظې نه ځینې شیان له منځه ځي، خو ګسلایټ کوونکی د همیشنی کار دی، یعنې تل دا کار کوي. مثلا یو میرمن او خاوند میلمستیا ته تللي او هلته یې خاوند ښځې ته یو څه وایي چې په میرمن یې بد لګیږي. وروسته کور کې میرمن یې ورته وایي چې پرون شپه په میلمستیا کې دې زه تحقیر کړم. خاوند یې وایي یعنې څنګه؟ میرمن یې وایي چې تا فلانۍ خبره وکړه او دا خبر صحیح هم ده، خو خاوند یې وایي چې ما هېڅ داسې کومه خبر نه ده کړې، ته تېروتې یې، ته غلطه یې، هر څه غلط وایې. اوس دلته خاوند خپله میرمن ګسلایټ کوي. خاوند یې په رښتیا هم همداسې خبرې کړې چې میرمن یې زه اورېدلې، خو خاوند له حقیقت نه انکار کوي. که داسې یو حقیقت وجود ولري او بل لوری ترې انکار کوي، دلته ګسلایټ ترسره کیږي. دویم تکنیک یې ستاسو احساساتو کمول او بې اهمیته کول دي چې دا هم ګسلایټ کوونکي ډیر کاروي. مثلا تاسو خپل یو ملګري ته وایئ چې ستا دا رفتار یا خبره مې نه خوښیږي، ته ډیرې بدې ټوکې کوې. هغه به څه وایي؟ ته ډیر حساسه یې، ته خو په ټوکه هم نه پوهېږې، ته هر څه غټوې او زر زر خفه کېږې او تل ستاسو احساسات نالیدلي کوي یا یې ورته توجه نه کوي. وروسته له یو مودې نه تاسو فکر کوئ چې په رښتیا زه دومره حساسه یم، آیا رښتیا زه خبرې غټوم او په ټوکه نه پوهېږم، زه زر زر خفه کېږم. اوس تاسو په ځان شک کوئ. دریم تکنیک یې د شک پیدا کول دي. مثلا یو کس په دفتر کې خپل یو همکار ته وایي چې تاسو هغه ته یو مهم سند ورکړی، هغه ورک شوی. همکار یې ورته وایي چې تاسو مطمئنه یاست چې هغه مهم سند مو ماته راکړی؟ ځکه چې هغه ټول سندونه چې ما ستاسو نه اخیستي هغه زما سره دي او هیڅ شی مې نه دی ورک کړی، خپله به دې ورک کړی وي. اوس تاسو پوهیږئ چې تاسو هغه سند دې کس ته ورکړی، خو د شک د پیدا کولو په طریقه چې ته مطمئن یې چې هغه سند دې ماته راکړی که ته خپله ورک کړی. دلته شک او شبه په پیدا کولو سره د دې سبب کیږي چې تاسو په خپل حافظه شک وکړئ. هغه د خپل دا چلند یا کار تل تکراروي. یو بل تکنیک یې د موضوع بدلول دي. مثلا تاسو د خپل ژوند ملګري سره په یو خاصه موضوع بحث کوئ، هغه دفعتاً موضوع بدلوي، وایي ولې باید په دې موضوعاتو خبرې وکړو، راځه چې په یو خوشحاله کوونکې موضوع خبرې وکړو. په داسې حال کې چې هغه موضوع یو مهمه موضوع ده او تاسو ورباندې خبرې کول غواړئ. هر کله چې تاسو په هغه مهمه موضوع چې لازم ده خبرې وکړئ، هغه بحث بدلوي او یو بیخي بې اهمیته موضوع مخې ته راوړي چې اصلي خبره له منځه یوسي. دا یو مهم تکنیک ده د ګسلایټ ترڅو هغه اصلي موضوع بحث نشي. یو بل تکنیک یې ستاسو خاطراتو ته تغییر ورکول دي. مثلا ستاسو په یاد دي چې په یو ځای کې ستاسو د ژوند ملګري ستاسو سره یو نامناسبه سلوک یا رویه کړې، تاسو یې ورته وایئ، هغه وایي نه ستا غلط په یاد دي، ما اصلا داسې څه نه دي کړي. نو ستاسو په خپله حافظه شک کوئ. که داسې حرکت یو ځل یا دوه ځلې وي نو پروا نه لري، خو چې تل داسې کار کوي او د دې طریقې نه کار اخلي نو تاسو په خپل حافظه، احساس، درک او شعور باندې شک کوئ. د ګناه د احساس پیدا کول هم د ګسلایټ کوونکو یو تکنیک ده. مثلا په یو ټیم یا ګروپ کې څو کسان کار کوي، په دې کې یو کس سم کار نه کوي. کله چې ورته ووایئ چې ستا کار سم نه ده، پوره وخت کار نه
کوې هغه وایي چې ته څنګه کولی شې چې ماته داسې خبره وکړې، زه تل د خپل د ټیم دپاره زحمت باسم، ته یې چې هېڅ زما کار نه وینې. اوس دلته ستاسو په زړه کې احساس د ګناه پیدا کېږي او فکر کوئ چې ما غلطي وکړه، حتی دا کار تکراریږي او ته فکر کوې هسې نه چې زه په حقه نه اوسم او دا کس به رښتیا وایي او یو د ګناه احساس تاسو کې پیدا کېږي. یو بل تکنیک یې د مینې نه د کنټرول دپاره کار اخیستل دي. فرضاً بیا هم دلته د یو ښځې او خاوند مثال ورکوو چې په دې ځای کې سم راځي. یو میرمن خپل خاوند ته وایي چې ستا دغه عمل سم نه ده. خاوند یې وایي چې د دې دپاره دا کار کوم چې تاسو راته ګران یاست. که راباندې ګران نه وئ اصلاً تاسو ته مې اهمیت نه درکوم. مثلاً تاسو محدودوي یعنې بندیز لګوي، هلته مه ځه دلته مه ځه، یا مو تحقیروي چې ته په هېڅ نه یې خبره، یا مو یوازې کوي چې کله ورته وویل شي چې دا ټول له مینې دي، میرمن به یې فکر کوي چې زه دا رنګه مینه نه غواړم او ورکه دې داسې مینه شي چې یو خاوند یې خپلې میرمنې د کنټرول دپاره کوي. دا هم د ګسلایټ نښه ده چې باید ورته پام وشي. یو بل تکنیک یې د بې ارزښتۍ احساس ده. مثلاً په یو دفتر کې یو کس ډېر ښه کار کوي او حتی اضافه کار هم کوي. کله چې خپل مدیر ته د اضافه کاري دپاره وایي چې باید اضافه تنخواه واخلي، په ځواب کې ورته وایي چې آیا ته رښتیا داسې فکر کوې دا کوم کار چې ته کوې دومره ارزښت لري؟ ډېر کسان شته چې راځي او ستا په ځای کار کوي او حتی ستا نه زیات کار کوي او ستا قدر تنخواه هم نه اخلي. دلته مدیر ګسلایټ کوي، یعنې تاسو ته د بې ارزښتۍ احساس درکوي، یعنې ستاسو کار ډېر مهمه نه ده، دا کار بل کس هم ستا نه ښه کولی شي. همدارنګه که یو میرمن خپل خاوند ته ډېر ښه خوراک پخوي او ډېر زحمت وباسي، په بدل کې خاوند ورته وایي چې دا خوراک کې کوم خاص خوند نه و، زما ستونی ورسره په تکلیف شو، زما معده یې وخوږوله او دا کار دایمي کوي او ستاسو ټول زحمتونه نالیدلي نیسي، نو داسې یو کس زهر لرونکی کس ده او ګسلایټ کوونکی ده. بل تکنیک یې د ټوکو ټکالو او مسخرو او طنزونو نه کار اخیستل دي او که چېرته ورته ووایي چې ستا په دې ټوکو ماته تکلیف را رسېږي، ځواب درکوي چې ته څومره حساسه یې، ته څومره ژر خفه کېږې، ته خو په یو ټوکه هم نه پوهېږې، دا خو صرف ټوکه ده، خو تاسو ګورئ چې هغه د ټوکو په نوم تاسو تخریبوي. داسې ټوکې نه دي چې تل د بل کس شخصیت تخریب کړي. ګسلایټ کوونکی له دې تکنیک نه ډېر زیات کار اخلي، نو دې تکنیک ته هم پام کوئ. بله طریقه یې ستاسو د احساساتو سره لوبې کول دي. فکر وکړئ ستاسو کوم ملګری یا د ژوند ملګری یا ملګرې تاسو ته وایي چې زما سره کوم ځای ته لاړ شه او تاسو ورته ووایئ چې زه فلاني ځای ته نه ځم، زما یو بل کار دی، یا په کور کې پاتې کېږم، یا ناروغه یم، آرام ته ضرورت لرم. هغوی تاسو ته وایي چې زه نه پوهېږم چې ته ولې هر څه خرابوې، زه غواړم چې ستا سره واوسم او ته غواړې چې زما نه لرې واوسې، ته یوازې د ځان په هکله فکر کوې، ته په ما ګران یا ګرانه یې. دلته تاسو ته د وجدان عذاب درکوي او خپل ځان ته مو ملامتوي. که تاسو هر څه وکړئ دوی تاسو ملامتوي او ستاسو د احساساتو سره لوبې کوي، یعنې ستاسو له احساساتو نه ناوړه ګټه اخلي او تاسو مجبوروي چې په خپلو احساساتو شک وکړئ. بل تکنیک یې د حقیقتونو تحریف یا خرابول یا حقیقت ته بل شکل ورکول دي. په دې تکنیک کې ګسلایټ کوونکی چې یو واقعه په رښتیا شوې ده خو ګسلایټ کوونکی ورته بله بڼه یا شکل ورکوي او هغه موضوع داسې بدلوي چې د یو کس احساس او د هغې موضوع په مقابل کې بدلوي او قانع کوي یې. یو بل تکنیک یې په ځان پورې تړل یا ډیپنډنټ کول دي، یعنې ګسلایټ کوونکی تاسو ته وایي او یا ستاسو د ژوند شرایط داسې برابروي چې تاسو په هغوی منحصر یا ډیپنډنټ شئ او دا هم وایي چې تاسو د هغوی نه بغیر ښه نشئ تصمیم نشئ نیولی. یعنې ګسلایټ کوونکی په کراره تاسو د خپلې کورنۍ، دوستانو او حتی کار نه لرې کوي چې اصلي هدف یې دا وي چې په مکمله توګه په ګسلایټ کوونکي پورې وتړل شئ یا ډیپنډنټ شئ. اوس یو کس په خپل ځان وړتیا شک کوي او ګسلایټ کوونکی له تاسو نه ناوړه ګټه اخلي. یو بل تکنیک یې مینه او سزا یعنې لو یا پنشمنټ ده. یعنې څه؟ یعنې ګسلایټ کوونکی یو ځل تاسو سره مینه کوي او بیا یو ځل تاسو ته سزا درکوي. اوس دلته تاسو مغشوشه یا کنفیوز کېږئ چې څه وشو،
دا خو سم انسان و، دا ولې یو په یوه بد اخلاقه شو او دا کار په وقفه‌یي ډول کوي چې مقابل لوری مغشوشه کېږي. یو بل تکنیک یې د دروغو تکرارول دي، یعنې په ځلونو په وار هماغه دروغ وایي. د یو ارواپوه په وینا که یو دروغ څومره غټ وي چې تکرار یې کړئ خلک پرې باور کوي، نو ګسلایټ کوونکی هم له همدې طریقې نه کار اخلي. بل تکنیک یې له غلطو یا نیمه غلطو معلوماتو نه استفاده کول دي، یعنې غلط یا نیم غلط معلومات د رښتیاو په نوم تاسو ته وایي ترڅو تاسو مغشوشه شئ. مغشوشه یا کنفیوز کول د یو ګسلایټ کوونکي له تکنیکونو نه ده ترڅو تاسو په ځان او په خپل حافظه شک وکړئ او خپل کنټرول د دوی په لاس ورکړئ. یو بل تکنیک یې دا دی چې ټوله ملامتي په ګسلایټ کېدونکي باندې اچوي، یعنې هر کار تاسو کوئ ممکن بیا هم تاسو ملامت اوسئ. مثلاً که ګسلایټ کوونکي ته غوسه راشي کله چې ورته ووایئ ولې دا کار کوې، نو وایي که تا دا کار نه وای کړی زه نه غوسه کېدم. کله داسې هم کیدای شي چې یو کس د دې سبب وګرځي چې موږ ته غوسه راشي، خو دلته هم ګسلایټ شوی او هم ملامت دی او هم دا کار په تکراري توګه کوي. دلته تکنیکونه تقریبا ټول وویل شو. اوس ګورو چې دا تکنیکونو نه څوک کار اخلي: نارسیسټ، سایکوپات، سیډیسټ، میکیاویلینیسټ، پارانوید، بارډرلاین پرسنالټي ډیسارډر. اوس ګورو چې نارسیسټ کسان ولې داسې کار کوي. ځکه چې نارسیسټ ډېرې زیاتې توجه یا پاملرنې ته د نورو له خوا نه اړتیا لري. دوی د نورو د کنټرول دپاره دا کار کوي ترڅو ځان ډېر مهمه او پورته وښيي. خو سایکوپات کسان ځکه ګسلایټ کوي چې دوی د نورو سره هیڅ خواخوږي نه لري او له ګسلایټ نه د دې دپاره کار اخلي ترڅو د نورو نه ګټه پورته کړي. معمولاً هدف یې مادیت دی. د نارسیسټ خو په دې پسې ده چې تاسو ترېنه صفت او تعریف او تمجید وکړئ، خو سایکوپات د هغوی په خلاف په مادي ګټو پسې ده. سیډیسټ کسان چې د نورو له درد او تکلیف نه خوند اخلي، دوی هم د ګسلایټ نه د دې دپاره کار اخلي چې خپل قرباني مغشوشه یا کنفیوز کړي او ویې ځوروي چې دوی ترې خوند واخلي. بارډرلاین خلک ولې دا کار کوي؟ ځکه چې هغوی له ماتېدو نه ویریږي یا ډار لري. دوی د ګسلایټ نه د دې دپاره کار اخلي چې تاسو یې یوازې پرېنږدئ. هغه خلک چې کنټرول کوونکي دي د ګسلایټ نه ستاسو د کنټرول دپاره کار اخلي چې تاسو د هغوی په کنټرول کې واوسیږئ، لکه د دیکتاتورانو غوندې. پارانوید خلک د دې دپاره د ګسلایټ نه کار اخلي چې دوی په هیڅ او هیڅ چا او هیڅ شي باور نه لري. د دوی خاصیت دا ده چې دوی شک کوي، حساسه دي، انتقاد هیڅ نشي منلی، شدیده بې اعتباري لري، خوښیږي یې چې د نورو د کړنو ته منفي رنګ ورکړي. دوی د همدې دپاره د ګسلایټ نه کار اخلي چې تاسو کې شک او تردد پیدا کړي او بل دا چې خپله د امنیت احساس ولري. نو دا کسان هم خطرناکه دي. دوی هم کولی شي چې موږ سره داسې لوبې وکړي. بارډرلاین پرسنالټي ډیسارډر هم دا کار کوي ځکه چې بي پي ډي عاطفي او مزاجي بې ثباتي لري او همدارنګه په اړیکو کې هم بې ثباته دي او له رد کېدلو نه ډارېږي. دوی له ګسلایټ نه د یو دفاعي وسیلې په توګه کار اخلي ترڅو تاسو دوی رد نه کړئ او یوازې یې پرېنږدئ. هغه کسان چې هسټرانیک پرسنالټي ډیسارډر لري یا نمایشي دي، دوی شدید توجه یا اکسسیو اټینشن ته ضرورت لري. دوی نمایشي کړنې لري، اړیکې یې سطحي دي او احساساتي بې ثباتي لري. د دې دپاره چې د نورو توجه جلب کړي یا د نورو پام ځان ته راواړوي او نور د ځان سره وساتي، نو د ګسلایټ نه کار اخلي.
اوس په ټولنه کې ګاسلایټ ګورو. کوم قومونه چې په کومو سیمو کې زیات دي یا غالبه دي او زورور وي، په داسې ټولنه کې ګاسلایټ د هغوی دپاره یو ښه وسیله ده او ترې کار اخلي. مثلا د مهاجرو په خلاف، د غریبې طبقې په خلاف او د مذهبي اقلیتونو په خلاف. مثلا د یو کس لهجه یا اکسنټ چې د دوی سره فرق کوي پرې مسخرې کوي چې د نړۍ په ډېرو برخو کې داسې دي، او په دې ترتیب د یو کس وړتیا او علاقه تر پوښتنې لاندې راولي، او یو کس چې دا رنګه خبرې اوري په ورو ورو خپلو تجربو او ارزښت نه ورکوي. ډېر کسان بیا هڅه کوي چې یوازې او جلا شي او له ټولنې سره مخ نه شي، چې دا یوازیتوب خپله د کس او هم د ټولنې په زیان ده. اوس راځو ګورو چې ولې ګاسلایټ وجود لري. څوک چې ګاسلایټ کوي د مقابل لوري سره خواخوږي نه لري او د ټولنې برخه یې نه ګڼي. دلته مو هغه کسان چې له دې ټکنیکونو نه کار اخلي وویل، خو حتی عادي خلک هم له دې ټکنیکونو نه کار اخلي. خو کوم شی چې مهمه ده د چلند نمونه یا بیهیویر پټرن ده. یعنې څه؟ هغه دا ده چې دوی له دې طریقو نه کار اخلي، یعنې که لازم وي او که لازم نه وي. نو د همدې لپاره کله چې تاسو داسې کسانو سره په شاوخوا کې یاست، ځان ناراحته حس کوئ. امکان لري چې موږ هم له دې تکنیکونو نه کله ناکله کار واخلو، چې دا ډېره طبیعي ده. خو موږ هر وخت له دې تکنیکونو نه کار نه اخلو. کله کله په ځینو وختو کې داسې کوو. اوس که له دې نه یوه نتیجه واخلو، نو پوه به شو چې ګاسلایټ یو تخریبونکی او خرابه تکنیک ده. اوس له دې نه یو نتیجه اخلو، نو پوه به شو چې ګاسلایټ یو تخریبونکی او خراب تکنیک ده. کوم خلک چې ګاسلایټ کوي هغوی ځینې نور کارونه هم کوي. مثلا که په یو احساسي اړیکه کې وي، غواړي تل تاسو کنټرول کړي. دوی کې خواخوږي هم نه وي، دوی د قدرت د ترلاسه کولو هڅه هم کوي، ذهني لاسوهنې هڅه هم کوي. که له داسې خلکو سره مخ شوئ، باید په هماغه لومړي سر کې ترې لرېوالی اختیار کړئ. اوس دلته د داسې خلکو سره د مقابلې دپاره هم یو څه ټکنیکونه وایو. لومړی ګام دا ده چې د ګاسلایټ نښې باید وپېژنو او پوه شو چې ګاسلایټ څه ده او څنګه کار کوي، چې دا ډېره مهمه ده چې په دې ټکنیکونو په همدې ویډیو کې پوه شو. دویم ګام دا ده چې په خپل ځان باندې باور ولرئ، یعنې ځان باوري زیاته کړئ. په خپل ځان او خپل احساساتو باور ولرئ. که مو حس کړئ چې غلطي شوې، نو وګورئ چې آیا رښتیا غلط شوي یئ که نه. همداسې زر باید ونه منو چې موږ په غلطه یو. مه پرېږدئ چې یو کس تاسو اعتماد په نفس یا ځان باوري ښکته راولي او تاسو یو داسې ځای ته ورسوي چې تاسو تل داسې فکر وکړئ چې په غلطه یاست، او هغوی داسې جملې تاسو ته وایي چې ودلې ستا غلطي وه، ته په غلطه یې. یو بل کار چې باید وکړو، له نورو سره خبرې. د له خپل کوم ښه ملګري، دوست یا د کورنۍ کوم غړي او یا هم کوم سایکوتراپیست سره دا موضوع شریکه کړئ او ورسره مشوره وکړئ او خپل نظر ووایئ. د هغه کس چلند یا رفتار ورته ووایاست کوم چې فکر کوئ زهر لرونکي دي او ګاسلایټ کوونکي دي، او خبرې او مشورې د دې سبب کیږي چې تاسو نوې خبرې واورئ او د هغوی له تجربو نه هم ګټه پورته کړئ. او که مو ولیدل چې تاسو څه حس کوئ هغه صحیح ده او بل کس په زور په تاسو باندې دا مني چې تاسو غلط یې، هغه کس ګاسلایټ کوونکی ده، نو پرې باور مه کوئ. یو بل تکنیک یې دا ده چې هر کار یا خبره چې له دوی سره لرئ، د هغې کار یا خبرې ثبوت وساتئ، ځکه چې د هغوی ټکنیک دا ده چې انکار کوي. نو هغوی همدا وایي چې ما نه دي ویلي، نو باید سند ولرو. که لازم وي چې غږ یې ثبت کړئ، نو ثبت یې کړئ. کوم شیان چې اخلئ باید رسید یې ستاسو سره وي. که فکر کوئ چې دا کار غیر اخلاقي ده، خو له داسې خلکو سره موږ بله لار نه لرو، ځکه چې دوی دروغ ویونکي دي، خپلې خبرې نه اوري، هر څه ته تغییر ورکوي. باید له دې خبرو سند ولرو.
بل تکنیک یې دا ده چې باید ورسره خپل حد وټاکئ او هغوی ته ووایئ چې له دې حد نه اخوا نشي تللی. مثلا که تاسو یو مذهبي انسان یا مقابل لوری ستاسو په مذهب او عقیدې باندې خبرې کوي او توهین کوي، نو تاسو باید کلک په خپل دریځ باندې ودرېږئ او خپل له دین نه دفاع وکړئ او مقابل لوري ته ووایئ چې له دې حد نه اخوا نشي تللی، ځکه چې هغه کس یو لار پیدا کوي چې خپله خبر په تاسو ومني. اوس یو څه د ګسلایټ او منیپولیشن په هکله تاسو ته وایم. ګسلایټ په خپله د منیپولیشن یو څانګه ده، خو منیپولیشن یو لوی ټکی ده او ډېره ستره معنا لري چې ډېر تکنیکونه پکې دي چې د نورو د کنټرول، تر تاثیر لاندې راوستو او یا په نورو کې د ډاډ پیدا کولو دپاره ده چې په یو کس یا په ډېرو کسانو کارول کېږي. ګسلایټ تل منفي ځانګړتیا لري، یعنې په منفي توګه کارول کېږي، خو منیپولیشن تل منفي نه ده. حتی حکومتونه په ځینې اقتصادي سیاستونو کې ترې کار اخلي، مثلا د پیسو او مالي برخه کې چې مرکزي بانکونه ترې کار اخلي، چې دا یو ډول منیپولیشن ده او خلک منیپولیټ کوي او یا کله په یو کس کارول کېږي. مثلا یو کس یو کار ته غاړه نږدي چې د هغه په ګټه ده، خو هغه یې نه کوي، نو تاسو مجبوره کېږئ چې هغه کس منیپولیټ کړئ یا ذهني لاسوهنه پرې وکړئ. مثلا یو کس ناروغه ده، خپل علاج نه کوي، ډاکټر ته نه ځي، نو ته مجبوره یې چې منیپولیټ یې کړې او هغه ډاکټر ته بوځې. اوس ګورو چې منیپولیشن کله کله په مثبت شکل هم کارول کېږي، خو ګسلایټ تل منفي او تخریبونکې بڼه لري. هیله ده چې په ګسلایټ پوه شوي یاست. که چیرې داسې کسان وي چې تاسو ګسلایټ کوي، نو ترېنه لرې اوسئ یا یې له خپل ژوند نه لرې کړئ. خدای دې وکړي چې دا هر څه مو چې په دې ویډیو کې تاسو ته وویل ستاسو په درد وخوري او کار ترې واخلئ.